چې ماته چې چا کنځلې وکړلې په ننګه د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست وصیت کړی دی او دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی په دغه دوسلي کلي شه ټول ډېر پوه خلک ته مو ټوله میږي ستوزون دي نو مو ته د خبرې داسې عجیبار لګي چې زه دوی په مخ شه خبره که خو بیا هغه چونکې د پی ټي ایم یوازې مورا د میش په غوړه دو آ پیغام توستر رسوي وطن مو شریک دی ډېرې زیوتې د غیراتو د پښتو دوې کې میشتوس چې داسې پیاوړي داسې ننګیالي خو بیا که په بل طرف یې وکسي که د ګردې بیمور وي که بالکل سره ایمرجنسي وي بیا هغه د میشتوس نه پالیار شي د سیالکوټو د ګوجروال نرغلی خلک سل وره پوښتنه کو چې چیرې څې کیمه ناروغلی شناختي کارډر وبوسه نو زه یې چې یوه طرف ته میشتوس دا دعا وکسي د غیراتو د پښتې او بل طرف ته دا احساس د محرومۍ راکوي لار دی که سړک دی وطن پټک پټک دی اوف بل پله مې بوزه وطنداره زړه مې ډک دی وطن پټک بل څه سوچ وکړې دا متال دی چې پښتین سل کوله خپل مړی نه پرېږدي او د میش په پښتونه وطن شي نن سبو داسې مړی شیری دي چې د ګوتې د غلمي غوندې زیای وررو دی په وینې شکت په د تارووري اول وې ودا ته په سوچ شوی چې نه چې په کیمه ګناه یې مړ دی ویلی مړ کړی دی بیا ودا ته په سوچ شوی چې مړ خو ده وای مړ کړی چا دی دشمن قاتل میں چیکتای داسې په تیره تیاره شه مري چیک مري د حاجي میرزالي خان لماسي مري چیک یې مړوي د لاهورو د ګوجروال نرغلی دا لنګوالی پنجاپای یې وژني بل څوک یې نه وژني د حرمت سترګې غوندې جواته دو ځکه د ولس زیر د خدای زیر دی داسې ویزغه چې زه په د کلي ګرځه یو بل مشر ځوندې ته یې چې رښتیا په یې د ورستم وبوسي نه ویله د وبوسي چیک ته وبوسي د وطن تو نه دی ته په نره خلک نه خندنای یې په نره خلک نه په سترګې په ځوني شکام یې ویله د وبوسي په دغه وطن خو قرباني تو وردو په دغه وطن خو د پاکستان وس 15 شپږ یا کولا شي ته خو سړه د هزارها کوله نه په دغه خو رامیشتي ویلو د وبوسي نو په چاردو کمیشتوس دنیا ته او د پاکستان ریاست ته دا پیغام ورکوي چې وزیرستان مزید میش د جنگ ولنبته نه درسپوري کوي چې وجود مې دردېدلی دی د جنگ په حق کې نه یم انګړ مې نړېدلی دی د جنگ په حق کې نه یم او د جنگ نه چې خبر نه دي د جنگ چغې دې پرېږدي ما وران وطن لیدلی دی د جنگ په حق کې نه یم او په جنگ کې خو بندېږي د جانان د دیدن لارې تازه مې زړه بایللی دی د جنگ په حق کې نه یم ورکوي چې میش مزید د جنگ په حق شنی دا ته چې میشتو سمره په ګاڼ ته دا دروزي دمرو دنیو د میشتوس دا پیغام په سیریس اندازو خلی نو توس نامو کسول یې بیلستای کامینات یې بیلستای کنناوت یې بیلستای په دغه نوم د ترغلی چې وطن هم شریک دی د وطن شابه د مشارکادو توس نامو په پښتنه مینا خواستی چې دغه کونډه بیر خوان یمن په خاطر روزه چې لاس لاس کوله خپل زمان میړینه خوندون ورک دی وزیرستان ویډیو واقعیا د میش مختادو چې نجر وسخرته یای چې بابا لاس کوله مې وشول چې د خیر شزه به خاوند نه ژوند تیراوه چیرې مې بل ځای ته په نکاح کا سخر په ځواب شوی ته یایي چې د مو د لاسه کوله ورک ځای دا پته نه لګي چې مړ دی که ژوندی دی که بل ځای ته په نکاح که که ژوندی روغی دغه په خاطر روزه د سواد دغه خیر په خاطر روزه چې په بکرای ورچنه یشکر وتل یدي په جاړو شي چې د یوسف علی السلام غام دی 15 کولا شي چې خپل خوند نه پسترګ نه دی د ژوندای ورک دی دغه خیرګه په خاطر روزه چې د ورک طرف ټو یعنی ولای وی میډیا ولوته وي چې دا کاس څنامي دوی ته چې نوم یې نو خلا بیا جاړور چی هر سړی دا کیسه زون طرف ته وګرځاوي دغه خواندې مانځي په خاطر په دغه اخري باید اجازهات درنه وخلا چې دا چار رسوا کړه او جهان ته څنګه ورسېده د درد خبره و درمان ته څنګه ورسېده او په کومه ژبه دې فتوه راکړه کافر دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده کومه بلا چې موږ په درست جهان کې نه غوښتله هغه بلا وزیرستان ته څنګه ورسېده